دا شریف دی او دا د شریف کاکا دی. شریف سره نه یوازې دا چې پیسې نشته، بلکې د اسماعیل چې کوم چې د ده ملګری دی، د هغه نه یو 3 افغانۍ قرضدار هم دی. نو د شریف کاکا د شریف په دې حالت باندې ډېر خفه دی، او ځکه چې دا نه یوازې دا چې پیسې نه لري، بلکې پوروړی هم دی. نو د شریف کاکا غواړي چې شریف سره لږ څه مرسته وکړي، او غواړي چې لږ تر لږه د شریف د حساب میزان کوم چې اوس -3 دی، دا څو ته راولي؟ 0 ته راولي. نو هغه غواړي چې د ده دغه پور څنګه کې له ده څخه کم کړي. نو هغه راځي څه کوي، د شریف نه دغه منفي حساب چې د ده -3 د حساب میزان چې دا ترېنه لرې کوي یا یې ترېنه کموي. نو چې کله موږ یو منفي حساب یا منفي میزان د یو حساب نه کم کړو، څه شی موږ ته په لاس راځي؟ نو موږ وایو چې دا مساوي کېږي له څو سره؟ دا بیرته مساوي کېږي له 0 سره، ځکه چې تاسو یو څه لرئ او هغه شی بیرته تاسو نه واخیستل شي، تاسو ته څه شی پاتې کېږي؟ 0 کېږي. نو همدارنګه که چېرې تاسې پوروړي یاستئ او هغه پور تاسو نه لرې کړی شي، نو تاسو ته ځواب څه شی پاتې کېږي؟ 0. ستاسو پور به 0 شي. همدارنګه موږ داسې هم ویلی شو چې د شریف کاکا څنګه کولی شي چې د دې دا پور ختم کړي. نو موږ وایو چې شریف 3 افغانۍ پوروړی دی، نو د شریف کاکا به شریف ته څه کوي؟ 3 افغانۍ به ورکوي. نو چې 3 افغانۍ پوروړی وي، ده ته 3 افغانۍ ورکړي، نو د هغه به پې خپل پور ختم کړي، نو د ده پور به څومره شي؟ 0 به پاتې شي. نو په دې هیله چې تاسو ته دا معلومه شوي چې دا او دا دواړه عملیې سره یو شی دی.